صحابه کرام د بدعاتو نه ډیر زیات ځان بچ کاوه د بدعاتو نه به ډیر زیات پرهیز کاوه ځان به ډیر لرې ځنې ساته خصوصا حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه دغه د بدعاتو نه ډیر زیات پرهیز کاوه حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ د لمانځه لپاره یو جمعه ته ولاړ هلته اذان وشي او وسه پورې لمونځ یا درېدلی نه و خو مؤذن بیا داسې وکړل چې خلکو ته आवाज ورکاو خلک یې لمانځه ته بیا رابلل ورته الصلاة جامعه یا حي على الصلاة داسې الفاظ ورته استعمالول حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه دغه ټول حالات ولیدل چې اذان خو شوی ده د مؤذن خلک دوباره لمانځه ته ولې رابولي په دې وخت کې حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه خپل ملګری ته وویل چې اخرج بنا من عند هذا المبتدع وای ما د دغه بدعتي نه وباسئ دا سړی بدعت کوي ځکه چې الله او الله رسول مونږ ته کوم اذان را ښودلی ده خو یورې ده نو دا سړی دا خلک دوباره ولې رابولي دا خو بدعت کوي مونږ ته چې کومه طریقه الله او د الله رسول را ښودلی ده خو یورې اذان ده دوباره اذان خو نشته نو دا خو بدعت کوي دغه وجه نه عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل خپل خلکو ته چې دا سړی د بدعت ول کار کوي دې وجه نه ما د دغه نه وباسي او صحابه کرام به د بدعاتو نه ډیر زیات لرې ګرځېدل بدعاتو سره به نفرت او الله تعالی دې مونږ تاسو ته هم د بدعاتو نه حفاظت را نصیب کړي الله تعالی دې مونږ تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي الله تعالی دې مونږ تاسو د ګناهونو وساتي هر انسان کمزوری ده د هر انسان نه ګناه کیږي پیغمبران معصوم دي هغه نه ګناه نشي کېدلی صحابه کرام محفوظ دي که ګناه وشي الله تعالی دې په نامه اعمال کې پریدینه او مونږ انسانان خدا سي چې نه معصوم او نه محفوظ د هر انسان نه ګناه کیږي نو په کار د خپل غایب ورور لپاره مسلمان لپاره دعا وکړي چې الله تعالی دغه جسمانی روحاني هر قسمه خیال وساتي الله تعالی د هر انسان مشکلات هر انسان پریشانی دا ختم کړي او الله تعالی دې مونږ دنیا او آخرت دا دواړه ښایسته کړي